بل شي د اختر د لمانځه طریقه. یو خو دا دی زه دا وایم چې موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، دومره تعلیم دومره زده کړې پر موږ باندې فرض دي چې موږ روزمره ګزاره په وکړو د دین د لارې. د اختر هم په هغه کې زده کړه، د جنازې لمونځ هم اوس زده کړه. زه کله کله ډېر حیران سم، هره جنازه کې چې موږ تاسو شرکت کوو یو مولوي صاحب اعلان کوي چې د جنازې نیت واوري، زده یې کوي فلان ترکه یې دا ده. دا خو الحمدلله موږ مسلمانان دا باید زموږ وختي سه زده وي، دې ته ضرورت نشي پیدا چې مولوي صاحب موږ ته بار بار وشي. خیر، د اختر لمونځ 2 رکعاته دی، واجب دی پر عاقل بالغ مسلمان باندې دا لمونځ واجب دی. چې کله د عیدګاه ته ولاړې، که په مسجد کې کېږي که په سارا کې کېږي، نو مولوي صاحب بیان وکړي، د بیان وروسته به چې لمونځ درېږي نیت دی. نیت خو د زړه مرام ته وایي، په زړه کې که ستا دا نیت و چې زه د اختر لمونځ کوم 2 رکعاته کوم واجب دی او په دغه امام سره کوم، الله اکبر. که نه یې په لفظ باندې وایي هم ووایه نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کوچني اختر په 6 تکبیره زاید باندې. اقتدا مې د په دې امام مخ مې د په لور د کعبې شریف الله اکبر. خو موږ بار بار وایي چې په خوله ویل ته ضرورت نشته، البته که دا غواړی چې زړه او خوله سره یو سي، لا زیات مطمئن سي، بیا دغه نیت وکړه. نو کله چې امام الله اکبر وویل سبحانک اللهم وایي تر پای بیا 3 تکبیر الله اکبر، لاس سره وکړي الله اکبر الله اکبر، پر 3 تکبیر باندې به لاس د نامه سره نیسي. بیا امام قرات کوي، بیا د هغه وروسته رکوع کوي، سجده کوي، 1 رکعت خوځي. کله چې امام 2 رکعت راپورته بیا امام الحمدلله وایي، قرات وایي، د رکوع در مخه بیا 3 تکبیره کېږي، الله اکبر، لاسونه زړه وکړي الله اکبر الله اکبر، پر 4 تکبیر باندې بیا دی رکوع ته ځي. نور هغه لمونځ دی. د هغه ما بعد د اختر خطبه واجب ده چې موږ یې واورو. بعض انسانان په دې بیړه تلواره کوي چې راشي زه به ووځم. د اختر خطبه او دعا مه پرېږدئ. ما درته وویل چې دا د الله د لورې یو اعلان دی، د الله د لورې مغفرت عامه دی، عام بندگان الله بخشي، ډېر غټ غټ انعامات دي. په دې کې د تلوارې په وجه باندې، رش په وجه باندې د دې انعامات څخه ځان مه محرومه کوئ. ام خطبه واوره، د دې سیما پر تا واجب ده. ام په اخر دعا کې شرکت وکړه. د هغه سره د امام د دعا څخه علاوه خپل د ځان دپاره د دنیا او د آخرت خواستنه وکړه، الله یې قبلوي. نو د اختر لمونځ قطعا مه پرېږدئ، خامخا ورسئ، دا ډېر غټ فضیلت لري.